ای د ادم زویه، زه هغه بېنیازه باچا یم چې هیڅ کله هم محتاج او فقیر کیږم نه. نو ته زما اطاعت ته او بندګي وکړه تر څو تا بېنیاز او خوشحاله کړم چې هیڅ چاته محتاج نشي. زه هغه ژوندی ذات یم چې هیڅ وخت نه مري. نو ته زما اطاعت ته او بندګي وکړه تر څو تا بیا داسې ژوندی کړم چې نه مري. زه چې هر څه ته امر وکم شه هغه کیږي. نو ته زما اطاعت ته او بندګي وکړه تر څو تا هغه قدرت او مقام ته ورسوم چې هر څه وغواړې په کن فیکون یې درکړم. نو ای د ادم زویه، هر هغه امر چې مې درته کړی ته اطاعت وکړه او ما ته مه وایه چې ستا دپاره څه بهتر دي. ته د لمر ختو او پرېوتو نه مخکې زما عبادت وکړه. هر هغه څه چې ته وغواړې د هغې درکوونکی زه یم.